د ژوند مثال خو د سیده شي او سړی د شپې د سین په غاړه باندې د دریاب په غاړه باندې ناسته شاپر ور سره دی او دته اوس دا پته نشته د سین په غاړه شاپر پروت دی پای کې دننه څه دي دې خیال دا کوي چې ګنې په دې کې چرته کاڼي پراته دي کمرې پکې پرتې دي دې دا شپه تېروي د اوبو ته چې کله سړی کاڼې وراړتی که نه ډېر خوند کوي ډېره مزه کوي ډېره شپه تېروي وایي مثال هسې ذکر کوي یو کاڼی شاپر نه راغلی او د سیند ته وراړتی دی دریاب ته وراړتی بل کاڼی وراړتی بل کاڼی وراړتی دا شپه په دې تېروي خو چې کله سهار شي رڼا ولګي او دې شاپر وګوري په شاپر کې صرف یو شي پاتې دی چې کله د پې نظر ولګي هغه یوه ملغلره پاتې اته پته ولګي چې دا خو ټولې ملغلرې وې او ما دې دریاب ته ګزارلې دي زبانو موږ د ژوند هر سکړه او هر مین دا زموږ د پاره ملغلره ده هغه ملغلرې موږ د خپل لاس ته ورکړي هغه ملغلرې زموږ په څه کې ضایع کېږي تاسو په خپله باندې سوچ کوئ نن زمونږ دا ژوند چې د ښایسته ښایسته ملغلرو نه مرکب دی دا ملغلرې موږ په څه کې ضایع کړي نن موږ د دې سوچ نه دی کړی د دې فکر موږ نه دی کړی خاص کر نوجوان طبقه هغوی د خپل ژوند قیمتي قیمتي ملغلرې کله ډیران ته وراړتی کله نالۍ ته وراړتی کله اوبو ته وراړتی کله په یو ګن کې خراب کړي او کله په بل ګن کې خراب کړي د باڼو نوجوانانو دې مجلس کې دا سپین ږیرې ناست دي د دې نه تپوس وکړئ ځواني په تاسو راغلې ده که نه راغلې ځواني په دې راغلې ده دې نه تپوس وکړئ دې څومره قیمت دی نن د ځوان دا فکر وي چې زما ځواني زړېدو واله نه ده زما ځواني ختمېدو واله نه ده دا فکر ختم کوي دا غفلت ختم کوي ماشوموالی پسې وروسته ځواني راځي او په ځوانۍ پسې بوډاوالی خامخا راځي او په بوډاوالي پسې وروسته مرګ خامخا راځي حیاتک قبل موتک نو نبي وایي خپل ژوند مخکې د مرګ نه ځان له غنیمت وشماره